شتل پر شوندوی دعا نزایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا پزړه د امینه کینن مسکان زایدا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنګ لومړني اوریدونکي رحمت الله حقیار سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده: څه وجه ده چې د سهار، ماښام او د ماخصوتن لمنځونو کې جهر کیږي او په مازیګر او ماسپښین کې جهر نه کیږي، بلکې دا دوه لمنځونه خفیه لوستل کیږي؟ د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عطا رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. ده حضرت عطا رضی الله تعالی عنه روایت دی چې حضرت عطا رضی الله تعالی عنه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه واورېدل چې فرمایلي: په هر مونځ کې قرائت لوستلی شي په کم کې چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرائت په جهر اورولی، نو هغه موږ هم تاسو ته اورولی دی، او کم یې چې خفیه ویلی نو هغه موږ هم تاسو ته په خفیه ویلی دی. او که ته د سورې فاتحې نه علاوه نور قرائت ونه لولې نو دا کافي ده، مونځ ورباندې صحیح کیږي، او که باقي قرائت ولولې نو دا ستا دپاره غوره ده. چې د احنافو مذهب هم دا دی چې په فرضو کې په 2 رکاتو وروستنیو کې که چا قرائت ولسته په هغه باندې سجدې سهوه نه لازمیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د سهار، ماښام او ماسخوتن لمنځونو کې جهر لوستلی، نو تاسو ته هم جهر لولو، او په ماسپښین او مازیګهر کې جهر نه دی کړی په قرائت باندې خفیه لوستلی، نو موږ هم تاسو ته خفیه لولو. همدارنګه د ابو داود او د نسائی او د دې ترڅنګ د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: كنت اقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل للصلاة الصبح صلى بهما. عقبه ابن عامر فرمای چې ما په یو سفر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلۍ مهار نیولی و او هغه سورلۍ مې بوتله، نو ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای عقبه، آیا زه تا ته هغه 2 بهترین صورتونه چې لوستل شوي وي ونه ښایم؟ نو عقبه ابن عامر فرمایي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته سورت فلق او سورت ناس دا 2 صورتونه راوښودل. عقبه وایي چې زه به چا نه یم لیدلی چې دومره زیات په بل څه خوشحاله شوی یم. فلم یرنی سررت بهما جدا. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر د مانځه دپاره د سورلۍ نه راکوز شه، نو په دې 2 صورتونو یې امامت ادا که. فلما نزغل لصلاة الصبح صلى بهما. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د سهار مونځ چې کړی دی په هغه کې په جهر سره قرائت لوستی دی.
همدارنګه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءة. یوازې بخاري روایت کړی، مسلم هم نه دی روایت کړی. برا بن عازب وای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې د ماسخوتن په مونځ کې سورت د والتین والزیتون ولوستلو، او ما هیڅ یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات خوش آوازه او یا یې وفرمایل او ښایسته لوستونکی نه دی لیدلی. وګورئ د بخاري د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د ماښام په مانځه کې قرائت کوه نو هغه یې په جهر سره کړی دی. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث دلته جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه دی چې دا حدیث بخاري په کتاب الاذان کې او مسلم په کتاب الصلات کې رانقل کړی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ فی المغرب بالتور. جبیر ابن مطعم فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې هغه د ماښام په مونځ کې سورت تور ولستلو. نو د ابو داود، نسائی او د مسند احمد د حدیث نه معلوم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار په لمانځه کې قرائت په جهر سره لوستلی. د بخاري او د مسلم د حدیث نه معلوم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام په مانځه کې قرائت په جهر سره لوستلی، او د بخاري له حدیث نه معلوم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن په لمانځه کې قرائت په جهر سره لوستلی. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابي معمر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. ابو معمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ خباب رضی الله تعالی عنه ته عرض وکړه چې آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماسپښین او مازیګر کې قرائت کولو؟ نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه راته وفرمیل چې هو. موږ بیا عرض وکړه چې تاسو به په څه معلومولو؟ نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې د ګیرې په حرکت سره، یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرائت کولو ګیره به یې خوځېدله. داسې قرائت نه چې هغه به موږ اورېده بلکې خفیه یې لوسته. همدارنګه د مسلم حدیث دی. د حدیث امام مسلم رحمه الله په کتاب الصلات کې رانقل کړی، په ابو داود کې هم په کتاب الصلات کې د حدیث موجود دی. راوی د حدیث حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين أوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ په ماسپښین او مازیګر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قیام اندازه کولو. نو موږ دا اندازه ولګوله چې د ماسپښین په اولنیو 2 رکعتونو کې د هغه قیام د الف لام میم سجدې د صورت په مقدار، او په آخري 2 رکعتونو کې د هغه په نیمایو. نو ګورئ د بخاري د حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مازیګر لمانځه کې قرائت کړی اما خفیه یې لوستلی. همدارنګه
د بخاري د همدغه حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښي په لمانځه کې قرائت کړی خو خفیه یې لوستی دی. اراکوزیا رادیو یقرأ فی الظهر والعصر. همدارنګه د مسلم او د ابو داود حدیث نه معلومیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین په لمانځه کې او د مازیګر په لمانځه کې قرائت کړی، اما قرائت یې خفیه لوستلی دی. نو لومړني 3 احادیث په دې اړه ول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 3 لمنځونو کې قرائت کړی په جهر سره، او وروستني 2 احادیث په دې اړه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 2 لمنځونو کې قرائت کړی، اما خفیه یې لوستی دی. او داسې هم وه چې د سهار د لمانځه په وخت کې به مشرکین ویده ول، مسلمانانو ته به تکلیف نشو رسولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سره د صحابه و کرامو چې کله د سهار لمونځ کوو نو په هغه کې به قرائت په جهر سره لوستلو. د اسلام په ابتدا کې او ماسپښین او مازیګر کې به یې خفیه لوستلو، ماښام کې به دوی په ډوډۍ اخته ول او ماسخوتن کې به دوی ویده ول یا به په خپلو فاسدو مجالسو باندې اخته ول. نو ځکه په دې 3 وختونو کې جهر او په 2 وختونو کې خفیه قرائت لوستل کېده. پراتلو ټول جهان رسول الله، د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. سمسور دی پراتلو ټول جهان رسول الله، د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم، د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم، دردونو مبتلا یم. دردو ته مې سکون یې هم درمان رسول الله، د حسن د هر وخت